د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ اړیکې د نړۍ د بیلابیلو ولسونو او خلکو ترمنځ د ګاونډیتوب او نورو اجتماعي، سیاسي او اقتصادي روابطو تاسیس پر فرهنګ هم خپل مستقیم اغیز لري. که چیرې موږ د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادبیاتو د ارتباط د څرک ایستلو کوشش وکړو، نو دا څرک په دریمه هجري پیړۍ کې ایستلی سو. د دریمه هجري پیړۍ په ترڅ کې د بست د سروان د سیمې یو افغان چې ابو محمد هاشم ابن زید سرواني نومیده عراق ته ولاړ او هلته یې د ده ځای له علماو سره ناسته ولاړه درلوده او له ابن خلاد چې په ابي علینا مشهور و سره یې په بغداد کې ډیر عمرونه تیر کړل او له هغه نه یې عربي بلاغت او اشعار ولوستل. ابو محمد هاشم په 223 هجري قمري کال په سروان کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله سیمه کې له علماو څخه حاصلې کړې وې. بیا عراق ته تللی و. په 294 هجري قمري کال بیرته خپل وطن ته راغی او له راتګ نه 3 کاله وروسته په 209 هجري قمري کال وفات سو. دغه ابو محمد هاشم د خپل استاد ابن خلاد یو عربي شعر په پښتو نظم ترجمه کړی دی چې دغه په پښتو ترجمه سوی نظم په لرغوني پښتانه کې راغلی دی او محمد هوتک له هغه کتابه په پټه خزانه کې راوړی دی. هغه ترجمه سوی شعر دا دی: ژبه هم شوی ناکاندي چې وینه، ژبه هم شوی ناکاندي چې وینه، د خاوند په لاس کې زر او درهمونه، ژبه ورله ورځي وینای اوري، ژبه ورله ورځي وینای اوري، د درهم خاوندان تل وي په ویاړونه، که درهم یې ځینې ورک سو سینه تلی پر نړۍ یې وي پر خړو پیژندنه، که بډای سونې وبولي خلق وایي دا وینا د رښتیایي نه له رښتونه، که بې وزلې ووایي رښتیا خبره نور ووایي دا خو سونې دي تیرونه، هو درهم شیندي هر چا له لویه برخه، هو درهم شیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه، درهم ژبه ده که څوک ژبه ورکیږي، درهم ژبه ده که څوک ژبه ورکیږي، دا وسله که څوک پیکاندي قتالونه، دا وسله که څوک پیکاندي قتالونه. د معلومو اسنادو له مخې دا لوړ نظم په پښتو کې لومړنی ترجمه سوی نظم دی او له همدغه نظم نه موږ د پښتو په لیکلو ادبیاتو کې د ترجمې تاریخ پیل کولی سو او د نورو ژبو له ادبیاتو سره د پښتو ادب لومړنۍ اړیکې هم همدغه مهال پیدا کیږي. ابو محمد هاشم د پښتو په ادبي تاریخ کې لومړنی سړی دی چې د یو عربي شاعر فکر یې پښتو ته ور انتقال کړی دی. د ابو محمد هاشم نظم سره له دې چې له عربي ژبې څخه ترجمه سوی دی مګر د پښتو ځینې هغه زاړه لغات او ترکیبونه لري چې په دریمه پیړۍ کې په پښتو کې مستعمل وو او اوس یې ریښې په ژبه کې په بل ډول موجود دي. دا نظم د خپلو ترکیبونو او لغاتو له پلوه د ژبې د تحول په تاریخ کې هم د مطالعې ځای لري. د ابو محمد هاشم پاړکی په شکلي لحاظ یوه قطعه ده چې دا شعري ډول له همدې وخته پښتو ادبیاتو ته لاره پیدا کوي او پښتو شاعري د شرقي شاعري له شعري ژانرونو سره آشنا کیږي. په پټه خزانه کې راغلي دي چې ابو محمد هاشم ابن زید سرواني په پښتو ژبه یو کتاب هم لیکلی و چې د سالو وږمه یې نوم و. په دې کتاب کې دا د عربي اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او له دې لیکنو څخه ښکاري چې ابو محمد هاشم په پښتو ژبه د تالیف صلاحیت هم درلود. په اسلامي عصر کې چې په پښتو ژبه د لیکلو
شو کتابونو نمونه موږ ته رسېدلي دي. په هغو کې د ابو محمد هاشم کتاب د سالو وژمه تر ټولو پخوانی کتاب دی او په اسلامي عصر کې تر دې کتاب د مخه د بل پښتو اثر له نامه نه یو خبر. د سالو وژمه نومي کتاب هم تر موږه پورې نه دی را رسېدلی او پټه خزانه مو یې له نامه خبروي.